نن مې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ولیدله چې زړه مې ډېر درد وکړو. دا زموږ د جلال آباد کابل جلال آباد لویه لاره ده. تاسو وینئ چې نه پوهېږم کیدای شي ټکر شوي وي او یا هم کیدای شي کوم بله پېښه شوې وي. په ترافیکي پېښو کې یوه پېښه شوې ده چې بیا بالاخره یو کس مړ او بل کس هم زخمی دی. ما هم کابل جلال آباد په دغه لاره کې ډیر تګ راتګ کړې ده او ډیر تګ راتګ کومه. زه ډیری موټرې ګورم چې فقط 2 کسان پکې ناست وي، ډیری موټرې ګورم چې یو کس پکې ناست وي. آیا هغه کسان چې خپل موټر کې ځای لرل یعنی تش موټرې روان اوسي یا یو موټر چلوونکی اوسي یا هم څنګ کې بل کس ناست وي، یعنی شاید سیټ بالکل تش وي. دلته تاسو ګورئ یو مړی دی، یو زخمی دی او 2 کسان هم تر څنګ یې ناست دی. پاس باران روان دی یعنی باران وریږي او همدارنګه دلته بار وړونکی موټر کې دا کسان وړي تر روغتونه پورې. موږ خو اول افسوس په دې کوو چې آیا په دغه لار کې د امبولانس د شتون ولې نشته دی، د امبولانس اسانتیا ولې نشته دی. څه خو چې زه نه پوهېږم په دغه لار کې د افغانستان کابل جلال آباد لویه لار کې ډیری ځایونو کې نمبر لیکل شوی چې د امبولانس عاجل امبولانس نمبر. نو یو ټرای به وکړو چې دا کار کوي او که نه کوي. نو ولې لیکل شوی؟ آیا چې لیکل شوی ده هغه امبولانس شتون لري؟ د امبولانس اسانتیا شتون لري؟ دا چې امبولانس نشته دی نو تاسو ګورئ په دې ویډیو کې بیا تاسو روان خلک نشوه کولی چې دا کسان خپل موټر کې ویسئ. هغه چې زخمی دی دې باربري موټر کې کیدای شي حالات یې لا پسې خراب شي، خو که چیرته له بارانه ژغورل کېده په دې باربري موټر څخه تاسو که خپل موټر کې اچوله یا یې ښودی وای تر روغتونه رسولی وای نو هم به مو ثواب ګټل هم د نورو دعاګانې. نه پوهېږم مونږ خلک ولې تر دې حده مونږ دومره ظالم کیږو، دومره بې رحمه کیږو. مونږ وایو چې ولې زموږ ملک نه آبادېږي، ولې زموږ ملک کې بې انتفاقي ده. دا بې انتفاقي، دا ورانۍ، دا بې رحمي څوک رامنځته کوي؟ خو مونږ یې رامنځته کوو په خپل وطن کې. نورو هیوادونو کې چې کله د سړک په غاړه یو زخمی حیوان وګوري څوک، یو زخمی پرنده یا الوتونکی وګوري څوک، دریږي، هغه اخلي، تر روغتونه رسوي، درملنه یې کوي، تر 1 میاشت د هغه ساتنه کوي، د هغه حفاظت کوي. خو مونږ ګورو څه چې زمونږ افغانستان کې، څه چې زمونږ وطن کې ارزانه دی هغه وینه دی. ګورو چې د دغه کس نه چې تاسو ویډیو کې ګورئ هغه د انسان ژوند ده چې زمونږ وطن کې ډېر ارزانه ده. تاسو ګورئ ویډیو کې آیا نشوه کولی څوک چې دوی موټر کې کښېنوي؟ هملته چې دا پیښه رامنځته شوې زه خو پوهېږم، ټول هم پوهېږئ، ټول ګورئ چې کله رامنځته شي کومه پیښه وایي پاس اسمان کې که څوک ووایي چې یو څه عجیب دی ټول خلک درېږي، پاس اسمان ته ګوري. که څه پیښه رامنځته شي ټول خلک درېږي. نو دا سیل دی چې کله درېږئ خو دا یو مرسته هم وکئ. زموږ مسلماني بیا دا چې چیرته پیښه رامنځته شي یو کس خو یو چیرته یو پیښه رامنځته شوې و زه مې او خی سره کابل جلال آباد موټر کې چې کله کابل ته تلم جلال آباد ته د کورنۍ غړی او خی مې همدا لین چلوله نو زه دوی سره موټر کې تلم او راتلمه نو خپله او خی مې هم ودرېده. یو کس ما په خپلو سترګو ولیدله
چې د یو موټر ولاړو موټرو څخه یو نه یې غلا کوله، یعنې هغه نمبر پلیټ چې و هغه یې خلاصوله. په دې وخت کې دا چې مرسته وشي، همکاري وشي، په دې وخت کې زموږ وطنوال دغسې کانې کوي. خو دلته هیڅ مسلمانیت وجود نه لري، باران هم دی. آیا دلته مسلمانیت شته دی؟ دا وګورئ، تاسو ویډیو کې لیدلی شئ مسلمانیت دلته لیدلی شئ. مونږ او تاسو د مسلمانیت دعوه کوو، مونږ وایو چې مونږ د نړۍ چوچه مسلمانان یو، خو دلته تاسو په دې ویډیو کې تاسو مسلمانیت ګورئ. باران وریږي، په باربري موټر کې هم یو زخمی او یو مړی وړي. آیا په دې لاره کې روان کسان، خلک موټرو کې نشئ کولی چې دا کسان ویسئ؟ پاس باران روان دی، لږ شانتې نه پوهېږم چې وجدان مو راویښ کړئ. دا هم ستاسو یو وطنوال دی. ولې تاسو تر دې حده ظالم کیږئ؟ ولې تاسو تر دې حده بې رحمه کیږئ؟ بیا موږ وایو چې ولې زموږ وطن نه ابادېږي. افسوس.